تاسو تجربه وکئ په دې د چا چې دې څیزونو سره ژوند دي دله مونځ هم سم نه ورځي نور علم خو په ځای پرېږده اکثر ورله کلمه نه ورځي پلار یې مړي جنازه ورله نه ورځي په ټول عمر کې دله جنازې مونځ دې زده نه کړي د دې نه غټه سزا به بلی الله دله دا غټه سزا ورکړي چې دله د جنازې مونځ نه ورځي الله دله دا سزا ورکړي 15 وخته مونځ په ده فرض دی دا وله نه ورځي د دین د احکامو نه بې خبره پاتې شي د دین نه ګمراه شي څنګه چې الله رب العالمین فرمایي د دې نتیجه دا ده لیضل عن سبیل الله د الله د لارې نه واوړي بغیر د علم نه بلکې د الله لاره او د الله دین ته سپک پوري ویتخذها هزوا ټوکر پورې کوي نعوذ بالله دا مولیان وایي کله داسې وایي دا صدقه دا مدرسو والا دا جوماتونو والا دا وایي که نه وایي دا وایي دا سبحان الله دا ځان ورته داسې هوښیار ښکاري ځان ورته ډېر لوی پلاسپر ښکاري حالانکه د ژوند او د ځنګلي ځناور ژوند چې وګوري څه فرق پکې نه بلکې ځنګلي ځناور خو تلاخه دی د الله رب العالمین د طرف نه خو مکلف نه دی که نه قیامت او د ده لپاره جنت او جهنم خو نشته که نه چې ګینې اور ته به ځي او ته خو مکلف یې تعالی الله عقل درکړی غلی خو عقل هم نه دی ورکړی خر له غویي له ته خو الله مکلف کړی پیغمبران یې تعالی رالیږلي د آسماني کتابونه یې تعالی رالیږلي دا قرآن یې تعالی رالیږلی دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما او تعالی رالیږلی دی ما او تا مکلف یو ما او تا نه به تپوس کېږي او زمونږ ژوند دا د ځناورو نه هم بدتري